د انسانانو د ژوند د ټولو نه لوی مقصد چې دی هغه د خپل رب پیژندل دي او د رب پیژندل کېږي د هغه په اسماء او صفاتو باندې او یو صفت د رب العالمین په صفاتو کې هغه د علو او چتوالی دی او دا د اهل سنت والجماعت د بنسټیزو عقایدونه یو عقیده ده چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی د ذات په اعتبار سره او دغه علم او قدرت چې دا په هر ځای کې دی او دغه لوړوالی او چتوالی د رب العالمین د عظمت او دغه شان سره مناسب دی بغیر د تمثيل او بغیر د تشبیه نه. الله رب العالمین فرمای ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دا الله رب العالمین په شان دی هیڅ شی نشته او د غزاد او ریدونکو او لیدونکو ذات دی. زما محترم ورونو مختصر ذکر کو د هغه ادله چې د قران او سنت نه راغلي او د غرنګ اجماع او د ائمه او اقوال د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، احمد بن حنبل او امام شافعی رحمه الله د دې صفات مبارکه کوم عقیده درلوده. الله رب العالمین فرمای الرحمن على العرش استوى. رحمن ذات په عرش باندې مستوي شو. استوا څه معنا ده؟ علا وارتفع او چتواله لوړواله او د دې کیفیت چې دی هغه معلوم نه دی. الله رب العالمین د عرش د پاسه دی د ذات په اعتبار سره او علم او قدرت دغه په هر ځای کې دی څنګه چې دغه شان سره لایق او مناسب وي. دغه رنګي الله رب العالمین فرمایي يخافون ربهم من فوقهم. هغه چې دی ویریږي د ذات نه چې هغه د دیو د پاسه دی. دغه رنګي بل څنګه الله رب العالمین فرمای اامنتم من فی السماء. ایتاسو په امن کې وي د هغه ذات نه چې هغه په اسمان کې دی او بشمار دلایل دی په دې باندې چې الله رب العالمین د مخلوق د پاسه دی او په عرش باندې هغه استوا کړی ده. دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وین زرا واستل شو د الله نبی ته تاسو کو اين الله؟ الله چرته دی؟ هغه ته فرمایل فی السماء. الله چې دی په اسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اعتقها فانها مؤمنه. دا آزاد کې دا چې دا مؤمنه ده. امام ابن بطه رحمه الله چې د اجماع نقل کړی ده چې د صحابه او تابعین او د ټولو مسلمانانو د عقیده وا چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی د ذات په اعتبار سره او د علم او قدرت چې دی هغه په هر ځای کې دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر سخت موقف غوړه کړی دی مبارک او فرمایي څوک چې دا وایي چې زنه پویګم چې الله رب العالمین په اسمان کې دی که په ځمکه کې دی نو د انسان په دې باندې کافر کیږي ځکه الله رب العالمین فرمایي الرحمن على العرش استوى. رحمان ذات په عرش باندې مستوي دی. استوای چرته کړی ده د عرش د پاسه خو کیفیت ګوره مونږ ته نه دی معلوم. دغه رنګي امام مالک رحمه الله نه تفوس شو چې د استوا څه معنا ده. امام مالک رحمه الله او فرمایل د استوا معنا چې ده هغه معلومه ده او کیفیت دغه چې دی هغه مجهول دی او ایمان په دې باندې واجب دی چې الله رب العالمین د عرش د پاسه مستوي دی او د کیفیت مبارک ته بوسونه کول دا چې دی بدعت دی. امام شافعی رحمه الله فرمایي چې زما هم د عقیده د زما د ملګرو او هغه اهل الحديث چې مالي دي لکه سفیان مالک هغه دا عقیده وا چې نشته العقد عبادت غیر د الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله رب العالمین چې د خپل عرش د پاسه دی د مخلوق نه بیل دی د علم او قدرت چې دی هغه په هر ځای کې دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې موږ د هغه ذات عبادت کوو چې هغه د عرش د پاسه دی او داغه طرفه چې هر څه راغلي دي موږ په هغه باندې ایمان لرو او موږ په عقیده لرو. دا محترم ورونو د عقل تقاضا هم دا ده چې الله رب العالمین د خپل مخلوق نه اوچت دی او داغه ټول صفات چې دی هغه د کمال دی مطلق علو چې دا الله رب العالمین لپاره ثابت ده. نو خو هغه د مخلوق سره برابر دی او نه تلان دی بلکې هغه د خپل مخلوق نه بره دی لکه څنګه چې الله رب العالمین په خپل کتاب کې د دې بار بار تذکرہ کړی ده